د مسلمانانو د 800 کلن حکومت کولو راز. یوه ورځ قطب الدین ایبک ښکار ته لاړ. هلته یې په هوسۍ پسې غشی وویشت، خو کله چې د ښکار په طرف ورغی ویې لیدل چې یو ښایسته ځوان د هغه په غشي لګېدلی او په خپلو وینو کې لت پت پروت دی. لږ ساعت وروسته هغه ځوان مړ سو. قطب الدین ډېر سخت خفه شو. د معلوماتو له کولو وروسته ورته معلومه شوه چې نوموړی ځوان د نږدې کلی اوسېدونکی و او د یوې سپین سرې مور وروستی هیله او امید و. ځوان ځنګل ته د لرګیو پسې راغلی و. لرګي یې خرڅول، خپله او د خپلې مور خېټه یې ورباندې ساتله. قطب الدین د هغه ځوان جسد را واخیست او د هغه د کور په طرف روان شو. کله چې د ځوان کور ته ورسېد د ځوان له مور سره یې ولیدل. قطب الدین وویل په غلطي کې راڅخه ستا زوی په غشي ولګېد او مړ سو. سپین سرې مور یوه چیغه کړه او په ځمکه را وغورځېده او بې هوشه شوه. قطب الدین خپل ځان قاضي او محکمې ته حاضر کړ او خپل جرم یې وویل او د پریکړې کولو یې قاضي ته پوره ازادي ورکړه. قاضي مقدمه شروع کړه او هغه سپین سرې یې عدالت ته راوغوښته او ورته ویې ویل کومه سزا چې تاسو ووایاست هماغه سزا به مجرم ته ورکول کیږي. سپین سرې مور وویل بیا به داسې پاچا چیرته پیدا شي چې په خپله پاچاهۍ کې په خپل ځان مقدمه عملي کړي. نوموړی زما زوی قصدا نه دی وژلی. له نن څخه وروسته قطب الدین زما زوی دی او ما ورته د خپل زوی وینه وبخله. قاضي قطب الدین خوشی کړ او ورته ویې ویل که چیرې مو په عدالت کې معمولی د خپلې پاچاهۍ څه زور او یا اثر ښکاره کړی وای نو بیا مې بوډۍ ته حواله نه ورکوله بلکې خپله مې درته سزا درکوله. په دې خبره باندې قطب الدین خپل خنجر راویست او قاضي ته یې وښوراوه او ورته ویې ویل زما دې په الله تعالی قسم وي که چیرې تا زما سره د یو مجرم په څېر معامله نه وای کړې او زما د پاچاهۍ خیال مو ساتلی وای نو همدا خنجر مې درته په خېټه کې خښولو او وژلی مې. په شام کې د اسلامي لښکرو مشر په یوه معمولي د کجورو فرش باندې پوښل شوې خیمه کې اوسېده. د وخت خلیفه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یې خیمې ته ورغی او ورته ویې ویل نن دې میلمه یم. امیر یو جام اوبه او وچه ډوډۍ د خلیفه مخې ته کېښوده. خلیفه وویل دا ستا خوراک دی؟ ده ورته وویل ای د مسلمانانو خلیفه یو څو ورځې دي تېرې به شي. د دې خبرې په اورېدو د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې. د لښکر امیر ته یې په ژړغوني انداز کتل، په خوله یې الفاظ نه راتلل. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وویل ای عبیده موږ ټول دنیا بدل کړو خو یو ته یې چې نه بدلیږي. دا عجز او خاکساره شخصیت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه و.